سلام ستړي مشئ ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو په دې پوه شو چې په څه ډول باندې په ایگزیکټ سیستم کې پټ نوم یا پاسورد بدل کړو. همداراز په دې به پوه شو چې په څه ډول باندې د مدیر پټ نوم یا پاسورد بدل کړو، په څه ډول باندې له پین کوډ ګټه واخلو او په څه ډول یو نوی حساب جوړ کړو او څنګه یې پټ نوم یا پاسورد بدل کړو. دغه کار د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې ډیټابیس پرانیستل شو او دغه پاڼه خلاصه شو، په دغه برخه کې په اکاونټ باندې کلیک کوو. وروسته په تنظیماتو باندې کلیک کوو. کله چې د تنظیماتو برخه پرانیستل شو، په دغه برخه کې په پټ نوم باندې کلیک کوو. وروسته دلته په پاسورد بدل کړئ کلیک کوو. کله چې داسې یو پاڼه پرانیستل شو، په لومړي برخه کې اوسنی پاسورد لیکو، په دومه برخه کې نوی پاسورد لیکو او په دریمه برخه کې د تایید لپاره نوی پاسورد یو ځل بیا لیکو. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې کولای شو چې خپل پټ نوم یا پاسورد بدل کړو. د دې لپاره چې ډاډمن شو زموږ پټ نوم یا پاسورد بدل شوی دی، راځو له ډیټابیس څخه وځو او بیرته په خپل ډیټابیس باندې کلیک کوو. په پټ نوم ځای کې خپل نوی پاسورد لیکو او په ننوتلو باندې کلیک کوو او په دغه ډول کولای شو چې خپل پټ نوم بدل کړو او په نوی پټ نوم باندې ډیټابیس ته ننوځو. په دومه برخه کې غواړو په دې پوه شو چې څه ډول باندې له پین کوډ څخه ګټه واخلو. دغه چارې د ترسره کولو لپاره په اکاونټ باندې کلیک کوو او تنظیماتو برخې ته ننوځو. کله چې د تنظیماتو برخه پرانیستل شو، په پټ نوم باندې یو ځل بیا کلیک کوو. دا ځل په پین کوډ بدلولو باندې کلیک کوو او په لومړي برخه کې نوی پین کوډ لیکو. په دومه برخه کې د تایید لپاره یو ځل بیا لیکو او په پای کې په خوندي کولو باندې کلیک کوو او په دغه ډول کولای شو چې موږ له پین کوډه ګټه واخلو. د دې لپاره چې ډاډمن شو له خپل ډیټابیس وځو او بیرته په ننوتلو وخت کې دلته یې ټاکلی شو چې له پټ نوم ګټه اخلو یا هم له پین کوډ څخه، چې دا ځل پین کوډ انتخابوو او په لاندینۍ برخه کې خپل پین کوډ لیکو چې په مستقیم ډول باندې کله چې 4 عدده پین کوډ ولیکل شي ډیټابیس به پرانیستل شي. په دریمه برخه کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو یو حساب جوړ کړو. د دې چارې د ترسره کولو لپاره په حسابونو باندې کلیک کوو او وروسته په نوي حساب باندې کلیک کوو. مثلا موږ غواړو نوی حساب د قادر په نوم جوړ کړو او په دغه برخه کې په کارونکي باندې کلیک کوو. وروسته په دغه برخه کې د کارونکي نوم لیکو او باید د کارونکي نوم یو انګلیسي توری هم ولري. مثلا لیکو W123 چې دا به د دې کارونکي لومړنی پټ نوم هم وي. په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو او په دغه ډول کولی شو چې خپل یو کارونکي ته یو نوی حساب پرانیزو. او اوس مهال کله چې زموږ قادر نومی کارکونکی وغواړي خپل حساب ته ننوځي، په ډیټابیس باندې له کلیک کولو وروسته په دغه برخه کې کله چې په مدیر باندې کلیک وکړي ټاکلی شي چې غواړي خپل کارونکي اکاونټ قادر ته ننوځي او د پټ نوم په برخه کې خپل پاسورد یا پټ نوم لیکي چې همغه W123 دی او په پای کې په ننوتلو باندې کلیک کوي چې په دغه ډول باندې قادر نومی کارونکی کولی شي سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. او اوس مهال همدغه کارونکی چې سیستم ته ننوتی غواړي خپل پاسورد یا پټ نوم بدل کړي. دغه چارې د ترسره کولو لپاره په اکاونټ باندې کلیک کوي. وروسته په تنظیماتو باندې کلیک کوي. کله چې تنظیماتو برخه پرانیستل شو، په پټ نوم باندې کلیک کوي او وروسته په دغه برخه کې په پاسورد بدل کړئ کلیک کوي. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شو، په لومړنۍ برخه کې کولی شي اوسنی پاسورد ولیکي، په دومه برخه کې خپل نوی پاسورد ولیکي او په دریمه برخه کې د تایید لپاره یو ځل بیا خپل نوی پاسورد ولیکي. په پای کې په خوندي کولو باندې کلیک وکړي او په دغه ډول باندې قادر نومی کارونکی کولی شي چې خپل پټ نوم یا پاسورد بدل کړي. د دې لپاره چې ډاډمن شي له سیستمه وځي او کله چې غواړي بیرته ډیټابیس ته ننوځي په پټ نوم ځای کې خپل نوی پټ نوم لیکي او په ننوتلو باندې کلیک کوي چې په دغه ډول باندې قادر کولی شي یو ځل بیا ډیټابیس ته لاسرسی پیدا کړي. او که کله زموږ همدغه کارونکی چې قادر نومیږي خپل پاسورد یا پټ
پټنوم هیر کړي، لومړی باید موږ د مدیر په څیر باندې ډیټابیس ته ننوځو او د دې لپاره چې د کارونکو پټنوم بدل کړو، په ډیشبورډ برخه کې په کارونکو باندې کلیک کوو. کله چې د کارونکو برخه پرانیستل شوه، په قادر نومي کارونکي باندې کلیک کوو. وروسته په دغه برخه کې په تنظیماتو باندې کلیک کوو. کله چې د تنظیماتو برخه پرانیستل شوه، په دغه برخه کې لیدلی شئ چې د پاسورډ بدلولو په نوم باندې یو اپشن شته. په دغه برخه باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې موږ خپل کارونکي قادر ته دا وړتیا ورکوو چې د خپل لومړني پټنوم یا پاسورډ څخه یو ځل بیا ګټه واخلي. یعنی قادر اوس مهال کولی شي په W123 چې لومړنی پاسورډ دی یو ځل بیا ډیټابیس ته ننوځي. وروسته په بک برخه باندې کلیک کوو او په دغه برخه کې په اکاونټ باندې کلیک کوو. دلته موږ او تاسو لیدلی شو چې د حساب بدلولو لاندې د قادر اکاونټ شته. کله چې په قادر باندې کلیک وکړو، د کارونکي قادر نومي له اکاونټ څخه بیرته ډیټابیس ته ننوځو. د دې لپاره چې ډیټابیس خلاص شي، په دغه برخه کې پټنوم لیکو. البته همغه پټنوم چې په لومړی کې قادر نومي ته ټاکل شوی و. له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.